د افغانستان او بنگلاديش د درې ورځنیو سیالیو ته لنډه کتنه. افغانستان لوبډله په لومړۍ سیالۍ کې افغانستان د بنگلاديش د 140 منډو په هدف نږدې 22 اورونو کې 3 منډې وکړې او یوازې 2 لوبغاړي وسوځېدل چې باران پیل شو. وروسته د باران له کبله دا لوبه ډیره وځنډېده تر دې چې افغانستان چې وار له مخه په لوبه برلاسه و د لوبې ګټونکی اعلان شو. د کرکټ د نړیوالې شورا د هغه فارمول له مخې چې کله لوبه باران زیانمنوي څنګه اورونه او رنځونه سره پرتله شي. افغانستان دا لوبه د 12 منډو په توپیر وګټله. د دغه لوبې غوره لوبغاړي افغان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقي اعلان شو. نوموړي په 8 اورونو او 4 بالونو کې 3 بنگلاديشي لوبغاړي آوټ کړل او یوازې 24 منډې پرې جوړې شوې وې. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د یو ورځنیو لوب په دویمه سیالۍ کې افغان لوبډلې بنگلاديش ته په 142 منډو ماته ورکړه او له دې سره یې د دریو یو ورځنیو لوبلړۍ بریا په خپل نامه کړه. په تیرو اتو کلونو کې بنگلاديش پر خپل کور د یو ورځنیو لوبو لړۍ یوازې انګلند ته بایللې وه. بنگلاديش د نننۍ لوبې پچه وګټه او له دې سره یې لومړی افغانستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. افغان لوبډلې بنگلاديش ته د 332 منډو هدف وټاکه خو د بنگلاديش لوبډله ونه توانېده چې د یاد هدف پوره کړي او ټوله لوبډله په 44 اور کې د یوازې 1.9 منډو په جوړولو سره وسوځېده. د افغانستان وتلي ستوري رحمان الله ګربز په 100 بالونو سلیزه ووهله. دا په روانه لوبلړۍ کې لومړی افغان لوبغاړی شو چې سلیزه پوره کوي. نوموړي د 8 شپږیزو او 13 څلوریزو په وهلو سره په 125 توپونو ټول 145 منډې وکړي او له دې سره غوره لوبغاړی ونومول شو. د رحمان الله ګربز ترڅنګ ابراهیم زادران هم سلیزه پوره کړه. نوموړی د هدف ته د 1 شپږیزه او 9 څلوریزو په وهلو سره په 119 توپونو ورسید. تیر ورځ افغان کرکټ ملي لوبډلې خپل دریم یو ورځنۍ لوبه د وکټو په توپیر وبایله. افغان لوبډل مشر د لوبې پچه یا ټاس وګټه او لومړی د منډو جوړولو پریکړه وکړه. د افغان لوبډلې د توپوهنې پیل ښه نه و او د سره 3 لوبغاړي په داسې حال کې له لاسه ورکړل چې یوازې 14 منډې جوړې کړې وې. افغانستان د خپلو 10 لوبغاړو په له لاسه ورکولو سره بنگلاديشي لوبډلې ته 120 منډې هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې عظمت الله عمرزي 50 او حشمت الله شهیدي 22 منډې وکړې. د بنگلاديش لوبډلې توپ اچونې پیل ښه او ژر افغان لوبغاړي آوټ کړل. د بنگلاديش له لوري شریف الاسلام 4، تسکین احمد او تیج الاسلام 2 لوبغاړي، شکیب الحسن او مهدي حسن میرزا یو لوبغاړي وسوځاوه. داسې فکر نه کېده چې افغان لوبډله به لوبه تر ډیره ونشي غځولی، خو پرویشتم ځای د عظمت الله عمرزي تر ډیره درېدو او له نور لوبغاړو سره ملګرتیا لوبه تر 40 اوره وغځوله. په وروستۍ لوبه کې سربتلون یو ځل بیا د رشاد خان نشتون و. دغه راز سلیم صافي ته هم په وروستۍ لوبه کې ځای نه ورکړل شوی. د دوی پر ځای عبدالرحمن او ضیا اکبر په لوبډله کې ځای شوي وو. د افغان لوبډلې توپ اچوونکو له ډلې فضل حق فاروقي د سیالې لوبډلې 2 او محمد نبي یو لوبغاړی وسوځاوه.
بنگلادیشي لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې په 24م اوور کې پوره کړ او لوبه یې وګټله. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له بنگلادیش سره د یو ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ په بریا سره پای ته ورسوله. افغان اتلې کرکټ ملي لوبډلې په یاده لوبلړۍ کې د 2-1 په توپیر سره بریا خپله کړه او له انګلستان وروسته دویمه لوبډله شوه چې وروستیو 8 کلونو کې له بنگلادیش څخه په خپل کور کې لوبلړۍ ګټي. دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ ملي لوبډله د یو ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلادیش ته ماتې ورکوي.